زه په پیښور بوډ بازار کې ولاړ یم چې وړکی کابل ورته هم وایي. دلته د ضلعي انتظامیې لخوا د انکروچمنټ یا د تجاوزاتو پر ضد د خیالي په ورځ اپریشن شوی دی. دلته د افغانانو اټۍ وې، اوس تاسو کتلی شئ چې دغه ځای مکمل خالی پروت دی. والله بس مالونه هم دلته لګولي وو، دا کال کېږي چې دلته موږ مالونه ډېر مالونه هم لګولي وو، بس موږ ته خبر را نه کړو. بلډوزرې وې او سیسټم و، بس سبزیان یې هم نیر ته لاړه کوو، تختونه یې هم لاړه کوو او بس کسان یې هم نیو. موږ ته ځان سیډ لګو او نور یې ښه نسخان موږ ته راکړو. والله بل هېڅ هم نشته مشره، بس همدا ریړه ده، یو دې ریړې ته هم سترګې دي، یو هماغه الله ته سترګې دي. دا چې نه نو بس در په دره به یو څه به کوو، ته موږ ته لار وښایه څه به کوو. همدا ریړې کسب دی زموږ، هداسې پیسې مو سره نشته، ځان له دوکان واچو، ځان له ګاډی والو یا بهر ته لاړ شو، بس همدې ریړې ته هم سترګې دي او الله ته هم سترګې دي. خو زمونږ یوه ګیله شته، هغوی ته ما ویلې، کمیشنر صاحب ته ما ویلې، ډیپټي کمیشنر صاحب ته دې ټولو ته ما ویلې چې تاسو دغه پوه شولې اپریشن دلته کوو، دغه اپریشن چې تاسو کوو نو دې خلکو ته به تاسو یو وارننګ ورکړی وی په دې چې دلته خلک د لکونو د کروڑونو روپو مالونه دلته پراته وو د خلکو، او تاسو هیکدم رالې او د څلور سایډ نه پوه شولې په دې باندې اپریشن شروع کړه، نه مال ایستو ته پرېښوسته، نه هم د سامان ایستو ته پرېښوسته، او پاتې شو د اپریشن نه وروسته اوس په خلکو کې داسې یو خوف و هراس پیل دی. داسې پیل دی چې پولیس هم ګرځي، ټرافیک هم ګرځي دلته، خاص کر دوی خو هغه ریړو خاطره ګرځي چې ریړې واره دلته نه پرېږدي. نو زموږ دا ریکویسټ دی د اعلی چارواکو نه چې پلیز تاسو دغه خلکو ته یو متبادل ځای وګورئ، یو ښایسته ځای وګورئ چې دوی خپلو بچو ته یو رزق حلال دا پیدا کړي. نه جی دا اپریشن هغه سره هیڅ قسمه کنیکشن نشته دی. دا تقریبا زمونږ د یو منث نه د انټي انکروچمنٹ اپریشن سٹارټ دی او دا به اول اوور پېښور کېږي په هر ځایونو کې چې کوم ځای کې پرمننټ سټرکچرز جوړ شوي دي، کوم ځای کې ټمپرري انکروچمنټس دي، دا به موږ کنټینیو ساتو. دا موږ عام عوام دپاره چې کوم تکلیفات و، کوم په لارو کې مشکلات و، ټرافیک دپاره پرابلمز و، ګاډي نشو تېرېدی، هغه عوام دپاره موږ ریلیف ورکړی دی او دا یو پبلک کاز دپاره دا هر څه شوي دي. احساسات به دا وایم موږ چېرته څنګه یې که څومره مو شړې موږ دې ځای نه نشو تللی، نور ځای زموږ نشته او کار روزګار موږ چېرته وکړو.